د رمضان میاشت په وخت کور ته ځه د بچو سره یو ځای روژه ماتوه او دیاړي زمانه پوره اله. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا د یو غلام نه بوج سپک که نو الله به یې ګناهونه معاف کړي او د جهنم د اور نه به اخلاص کړي. زه به دیاړي پوره در کوم او ته ما سره کار 2 غنټې کم کوه. خیر دی روژه په خوله دی، روژه دار دی، په روژه دار ډېر کار مه کوه. ته وایي نه دي کوي که نه ماله به پوره کار کې زوامه ته به کور نار بچی ناسي چرته ناره بیبي به د د نفقې په دا د مجبوري ده چې په روژه کې دی کار کوي. نو ستا خو دا وس جوړیږي که نه یو 2 غنټې ورته کار کې ګزاره وکوئ، 2 غنټې د وخته چوټي کوه، کور ته به چرته بچو له روژه ماتې وړي ښه او مزدوري ورته راله او د مازدیګر یې ورته حواله کوه. هغه مزدور کار وکړي په روژه کې په ده پسې راځي وی مال خپلی پیسې را او د دروازې نه دی شړي. نبی علیہ السلام فرمای اعطوا الاجیر اجره، مزدور ته به مزدوري چې ورکوي چې خولی لا په وجود نه وي وچه شوي ته به وله مزدوري ورکوي چې دا ماله روژه دي ته وایي ښه په روژه کې به رب دا خلق بخي ښه او د بخلو خلق به دی ښه چې هغه د مزدورانو سره ګزاره وکړي، د نوکرانو سره کور کې بیبي او بچي ته بیبي ته وایي ما به تا سره ګزاره ښه بس خیر دی. په سالن کې به اخوا دېخوا راځي، وختي ناوخته به راځي، تم روژه تم د خدای د یری روژه نیولې ده. زما له طرفه عفو به پتا به بوج سپکي ښه بس بس زه به ګزاره کوم خیر دی. دا د بخنې میاشته ما دې رب وبخي بس چې الله مو معاف کړي چې څوک هم د لاسونو لاندې دي هغې نه بوجونه سپک بوجونه ترې لږ لږ سپک کړي. دا څومره خوند کوي چې د روژې میاشت نایک ورشي او فقیر ته دروازه وټکي چې تا به ماله کارونه کول خو د رمضان په میاشت کې به ته بلکل معاف بس ماله به کار نه کوي ښه کرایهداره تا ته د یوې میاشتې کرایه معاف ده، مزدور کاره تا ته نن دا معاف ده هو ته نن ډبله واله ته کار نیمو کا مزدوري پوره ورشه د وخته چوټي کا کور ته ورشه کور کې به دي بچي په تموي چې موږ سره بابا روژه په یو ځای ماته کړل. دا غریبانان منډې وې په لار کې پې اذان روانې ښه په لار نو که تا دله یو ګنټه دا چوټي د وخته ورکړله په دې بنیاد چې ما به رب معاف کی ما به رب معاف کی ما به الله د جهنم نه خلاص کی. شهر المواسات دا د همدردۍ میاشت ده، دا د همدردۍ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی څوک چې پچا یو روژه ماتې وکړي یو سړی د ده په مال روژه ماته کې روټۍ وخوري وی الله به د ده ګناهونه معاف کړي د دې سړي او الله به د جهنم نه خلاص کړي او د هغه د روژې مره اجر به الله دله ورکړي. وره په خپله روژه ماته ستا په مال بل سړي روژه ماتوله یو دی د خپلې روژې اجر شو یو دی د هغه د روژې اجر شو. وی د هغه د اجر نه به نه کموم الله وی. یو عالم خبره کوله وی یو کس حج له ما سره لاړ وی ما حج له بوس ما عام سړی و بس ماړه کې رالو چې تا حج له بوسه ای حج له مې بوست چې وی راتللو نو یې ما ته وی چې زه یو 2 رکعته مونځ کوم زو ما وی ټیک ده وی چې سړی په مانځه ودرېده وی چې زه ګورم دویمه سجده کې ټیم اوږد کوي چې ورله ما وفات شوی وی بس دفن شو زه رالم چې رالم ما بیا دې کلي علاقه کې تپوس کو چې لکه د به څه عمل کو داسې اچانک دی حج ته اوچت شو لاړو هلته وفات شو په سجدې په حالت کې په حرم شریف کې سا وختله وی ټبرې بیا خبره کوله راته چې دلته دې کلي کې یوه کونډه وه هغه کونډه اوس مړه ده هغه کونډه مړه ده خو وی چې ده به ورله را خرچه وړله چې د کمې ورځې نه هغه کونډه شوه وی چې ستا ټوله خرچه به زه در وړم او هغې کونډې به ده ته دعا کوله وی چې خدای دې حرمینو ته بوز او خدای دې دله په حرمینو کې مرګ راولي هغه کونډه وی اوس نشته هغه مړه ده خو ده به هغې له انتظام کو دا داسې چېرته یوه کونډه لاس اوچت کړي هغه دعا سبه ولګي دا چېرته داسې یو یتیم لاس اوچت کړي هغه ولګي روژې په ټیم کې چې دا ماښام روژه ماتې شي د روژه دار دعا الله نه رد کوي د روژه ماتې په ټیم کې او چې داسې دې غریبانانو لپې اوچتې کړي
یو څو کور دې آباد کړي، یو څو کورو دې سامان وړي، یو څو کورو دې انتظام کړي او هغه په دې روژه کې تا دپاره دعاګانې کوي. ښه د اوس نه د غریب د فقیر تپوس شروع کوي. رب العالمین دې مونږ ټول روغ روجې ته ورسوي او الله دې مونږ له دې روژه کې د عبادت توفیق راکړي. او د اوس نه دا نیت کوئ ویله زر زر تراویح به نه کوو. ښه د اوس نه دا اراده وکړئ. ښه لا وخت ورته شته خو د اوس نه دا پوخ نیت کوئ چې کم ځای دا زر زر تراویح کېږي چې نه پکې سبحان ربي الاعلی نه پکې سبحان ربي العظیمي، دا تراویح به زه نه کوم. ښه چې نه پکې سبحانک اللهم وبحمدک ویلی شم، نه پکې عبده ورسوله پورې وایه وي سلام ګرځوه. زه به داسې تراویح ځکه نه کومه چې 2 میاشتې مخکې به امام الانبیا دعا کوله وی ربه روجې ته مې روغ ورسوي. نبی علیہ السلام به 2 میاشتې مخکې دا دعا کوله او زه به دې میاشت ته ورسم نو بیا به یې داسې خراب ومه نه، چرته به داسې نه کوو. دا د اوس نه نیت کوئ، دا نظریه جوړه کړئ چې انشاءالله زه به دا میاشت په عبادت کې تېروم، زه به دا د فقیر په تپوس کې تېروم، زه به دا د یتیم په تپوس کې تېروم، بس ځان له به عبادت کوم او د دې فقیرانو یتیمانانو به تپوس کوم. او دا مې درخواست دی صاحب استطاعت خلقو ته، بوجونه د خلقو نه سپکوئ. دې روژه کې بوج دې سپکوئ، کار دې کم علی، پیسې وله پوره ورکوه. خیر دې روژه ده، خیر دې روژه ده، خیر دې روژه ده. ګزاره به کوو رب العالمین دې مونږ ټول روغ جوړ رمضان ته ورسوي. الله دې پکې مونږ له د صحیح عبادت توفیق راکړي. رب دې پکې مونږ وبخي رب مونږ پکې معاف کړه. رب ډېره مبارکه میاشت را روانه ده. رب مونږ له پکې د صحیح عبادت توفیق راکړه. رب مونږ له پکې د خپل رضا توفیق راکړه. رب زمونږ پکې د حرمینو سفر نصیب کړه. مونږ پکې حرمینو ته بوځه. رب تا ته هیڅ ګرانه نه ده. رب مونږ حرمینو په طرف روان کړه. رب مقبول حجونه او مقبول عمرې نصیب کړه. رب مونږ حرمینو ته بوځې. رب کریم الله مونږ ټول روغ رمضان ته ورسوي. رب اللهم صل علی سیدنا محمد.